د کهانۍ په شروعات کې موږ څه خلک وینو کوم چې په یوه کښتۍ کې روان وي او په دغه خلکو کې موږ د ګونګ په نوم یو کس وینو. دی ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې نن یې د لور برډ ډے وي او په دې خوشحالۍ کې د خپلې لور له یو ټاکې موبایل ګیب کړي په کوم سره چې دی د لرې ځای نه هم د یو بل سره خبرې شي کولی. دا ټول خلک په خبرو کې مصروف وي او خپل سفر انجوای کوي خو دوی ته دا پته نه وي چې مخکې موږ د غټو بلاګانو سره مخ کېدو والا یو. بس په دې وخت کې دوی څه ډولفینز ویني کوم چې د یارې د وجې نه په سمندر کې منډې وهي او په دې وخت کې د سمندر د یخ نه یو غټ مانسټر د دوی په کښتۍ حمله وکړي په کوم سره چې د دوی کښتۍ ورته شي او ټول خلک اوبو ته وغورځېږي. د دې نه بعد موږ ګونګ وینو کوم چې په هوش کې راشي او کله چې دې خوا شاته وګوري نو ټول خلک ډېر په مصیبت کې په نظر راځي او دلته کې د دې لپاره د پریشانۍ خبره دا وي چې د ده لور چېرته په نظر نه راځي. دی په دغه ځای کې ډېر وګرځي او په دغه خلکو کې خپله لور تلاش کوي خو په دې وخت کې ورته د هغه ټاکې موبایل نه د خپلې لور اواز راشي کوم چې د خپلې لور له په ګیب کې ورکړی و او د دغه ټاکې موبایل د وجې نه دې کسانو ته دا پته ولګي چې بل طرف ته هم ډېر کسان ژوندي پاتې شوي دي. بس د دې وجې نه دا کسان هم دغه نورو کسانو خواله نږدې ورشي او هغوی ته د خپل ځان خواله د راتلو اشاره وکړي او په دغه کسانو کې ګونګ خپله لور هم وویني. دی په منډه کې په خپله لور پسې روانېږي خو په دې کې یو کس د شا نه ونیسي او هغه ځای ته د تلو نه یې منع کړي ولې چې دې کس د دغه کسانو شاته یو خطرناک څیز لیدلی وي کوم چې د دغه کسانو خوا او شاته تاویږي او په اصل کې دغه څیز یو غټ مار وي. کله چې دا کسان دغه غټ مار وویني نو دوی د دغه مار نه بل اړخ ته د تښتېدو کوشش کوي خو دغه مار دومره په تیزۍ سره راخطا وي چې دوی ته د تښتېدو هېڅ موقع میلاو نه شي او د دغه مار شکار شي. په دې وخت کې ګونګ د خپلې لور د بچ کولو ډېر کوشش وکړي خو په دغه دوران کې دغه غټ مار د ده لور هم وخوري او بیا یو ځنګل ته لاړ شي. دلته کې چې کوم کسان پاتې شي نو دوی د هغه کسانو دپاره ډېر زیات خفه وي کوم چې د هغه مار شکار شو او ګونګ خو د خپلې لور په جدایي کې ډېر په زوره زوره جالي خو په دې وخت کې ده ته د خپلې لور د ټاکې موبایل نه څه سګنل راشي په کوم سره چې ده ته دا پته ولګي چې زما لور اوس هم د مار په خېټه کې ژوندی ده. بس د دې وجې نه دی په خپلې لور پسې د تلو فیصله وکړي. دلته کې یو بل کس هم د ده سره ملګری شي د چا نوم چې ماو وي او په دې ځای کې دا دواړه اراده وکړي چې موږ به ضرور د هغه کسانو د مدد دپاره ځو او دلته کې ورسره نور کسان هم ملګري شي او د ځنګل په طرف روان شي. بل طرف ته موږ هغه غټ مار وینو کوم چې خپلې جالې ته راشي او دلته کې دی هغه ټول کسان د خپلې خېټې نه راوباسي کوم چې ده خوړلي وو او د دې نه بعد دی د نور خوراک جمع کولو دپاره وځي خو د دې نه بعد په دغه کسانو کې څه کسان ژوندي وي په کوم کې چې د ګونګ لور هم وي. دلته کې د هغه کښتۍ یو کپټن هم ژوندی پاتې شوی وي کوم چې ډېر ښه انسان وي. بس دی د ګونګ لور راوچته کړي د دغه ځای نه د وتلو لاره ګوري خو د بدقسمتۍ نه په دغه ځای کې څه داسې لاره نه وي په کوم سره چې دی بهر راوځي او دلته کې د دوی لپاره غټه پریشاني دا وي چې په دغه ځای کې د مار غټې غټې انډې پرتې وي او کله چې دغه کپټن په لاس سره دغه انډې چیک کوي نو د ګونګ لور یې د داسې کولو نه منع کړي ځکه چې دغه انډه به څه وخت کې ماتېدی هم شي او د هغې نه یو غټ مار راوتی شي کوم چې د دوی دپاره یو خطره جوړېدی شي. خو دلته کې یو بېوقوفه بزنسمن یوه ګټه راواخلي او په دغه انډه ګزار وکړي او د ده دا خیال وي چې په دې سره به دغه انډه ماته شي د مار بچی به پکې دننه مړ شي خو دلته کې دی د ځان سره سره ټول خلک په خطره کې واچوي ځکه چې د دغه انډې نه د مار بچی راوځي او په دې سره دغه ټول کسان وتښتي او په یو ځای کې پټ شي خو دغه مار ورپسې هم شاته را روان وي او نږدې وي چې دا کسان وخوري خو په دې وخت کې دی یوه ښځه ویني کومه چې ډېره زیاته زخمي شوې وي د مدد دپاره اوازونه کوي او په دې سره د دغه مار دهان د هغې ښځې طرف ته لاړ شي. بس دی دا ټول کسان پرېږدي د هغه ښځې طرف ته روان شي. دلته کې دا ټول کسان ډېر زیات یاریږي د دې وجې نه څوک هم د هغې ښځې مدد ته لاړ او دغه ښځه د دغه مار شکار شي. بل طرف ته هم هغه ګروپ وینو کوم چې د دې کسانو د مدد کولو دپاره را روان وي. دوی ډېر زیات سفر وکړي او د څو ګنټو د سفر کولو نه بعد ورته بیا هم د مار څه اته پته ونه لګي او نه ورته د مار هغه جاله میلاو شي په کوم کې چې د ګونګ لور او هغه نور کسان ګیر شوي وي. دوی ډېر زیات ستړي شوي وي د دې وجې نه دوی په دغه ځای کې د ارام کولو دپاره کښېني. دلته کې د ګونګ ملګری ماو په دغه ځای کې یوه ونه ګډ کړي په کوم سره چې د دغه ونې نه ستورې غوندې اوبه را روانې شي او په دې وخت کې یو بوډا سړی سګرټ لګوي نو چپه کې د لاس نه د واچستې دی وغورځېږي او په دغه اوبو کې ولګي او په دې سره دغه تورې اوبه اور واخلي په کوم سره چې دوی ته دا پته ولګي چې په اصل کې دغه تورې اوبه مو بلین دي او اور ډېر زر اخلي. بس دوی په څه طریقه دغه اور ملک کړي او د دغه ځای نه راوځي. بل طرف ته موږ د مار هغه جاله وینو په کوم کې چې هغه نور کسان ګیر شوي وي او دلته کې د خوشقسمتۍ خبره دا وي چې دوی د مار هغه بچی وژلی وي کوم چې د اندې نه راوتی و خو دلته کې هغه بېوقوفه بزنسمن د چا د وجې نه چې د مار بچی هم د اندې نه
راوتیو نو دې د ټولو خلکو سره جګړې کوي او دې ټولو کسانو ته وایي چې دا هر څه ستاسو د وجې نه روان دي خو دلته کې ورته یوه ښځه وایي چې دا زموږ د ټولو لپاره یو مشکل وخت دی او که غواړئ چې ټول د دې ځای نه بهر لاړ شو نو موږ له پکار دی چې ټول د یو بل سره مرسته وکړو ځکه چې د دې جنګ جګړو هیڅ فایده نشته بس درته موږ ګونګ او د هغې ملګري وینو کوم چې د دې کسانو په تلاش کې وي او په دې وخت کې د دې یو ملګری د اوبو څښلو دپاره وتلی وي اچانک په ده باندې یو الوتونکی ماهي حمله وکړي او دا ماهي ډېر زیات خطرناکې وي ور غاښونه یې وي او د اوبو نه بهر هم الوتی شي بس دی دغه ماهي واپس اوبو ته وغورځوي او دلته کې ورته دا پته ولګي چې دغه ماهي صرف یو نه دی بلکې د دغه ځای نه د زرګونو ماهیانو شور راځي بس دا کس ته دغه ځای نه راوتښتي او غواړي چې د دې ماهیانو په باره کې خپلو ملګرو ته ووایي خو دغه ماهیان ډېر تیز دي او د ده نه مخکې راورسي او د رارسېدو سره په دې کسانو حمله وکړي بس دا ټول کسان د خپل حفاظت لپاره د دغه ماهیانو سره جنګېږي خو دوی ته دا پته وي چې دا ماهیان به موږ د ډېر وخته پورې کنټرول وکړو ځکه چې د دغه ماهیانو تعداد ډېر زیات وي خو په دې وخت کې ګونګ ته دا پته ولګي چې دا ماهیان صرف په لاره کې تللی شي د دې وجې نه دوی په ځنګل کې یو داسې ځای ته لاړ شي په کوم ځای کې چې لاره نه وي او په دې سره دوی د دغه ماهیانو نه بچ شي خو دلته کې خطره لا ختمه شوې نه وي ځکه چې ماو په دې وخت کې د یو غټ ځناور د خپې نشان ویني په کوم سره چې دوی ډېر زیات ویرېږي چې په دې وخت یو بل ځناور د دوی په سر واوړي او په اصل کې دا یو غټ مانسټر چندخ وي کوم چې د دوی مخې له راشي بس په دې کتو سره دوی ډېر زیات ویرېږي د دغه ځای نه وتښتي خو دغه چندخ ورپسې خپله ژبه اوږده کړي یو بورات یې راونیسي او کله چې یې ځان ته راکاږي نو دې د ځان بچ کولو دپاره یوه ونه ونیسي او بیا ورپسې دغه ټول کسان هم د مدد کولو دپاره لاړ شي او دوی یې خپل طرف ته راکاږي خو د دغه مانسټر طاقت ډېر زیات وي د دې وجې نه دوی یې نشي کنټرولولی نو په دوی کې یو کس د دغه مانسټر په ژبه حمله وکړي او جعله د دغه مانسټر په ژبه کې ښخه کړي په کوم سره چې د دغه مانسټر د ژبې نه تیزابي اوبه راوځي او د دغه کس په مخ پرېوځي او په دې سره د دغه کس مخ خوس وځي خو دلته کې ماو کوم چې د دې کسانو نه ډېر مخکې تللی وي نو هغه واپس راوګرځي د دغه چندخ په سترګه حمله وکړي او دغه ټول کسان د هغې نه آزاد کړي او دلته کې دې کسانو ته د تښتېدو موقع هم میلاو شي بس کله چې دغه کسان د دغه ځای نه تښتي نو دغه چندخ ورپسې هم شاته راخطاوي خو په دې وخت کې بیا هغه غټ مار راشي او دغه چندخ وخوري او د دغه چندخ د خوړلو نه بعد دې په دې کسانو پسې راروان شي بس دا ټول د ځان بچ کولو دپاره د دې ځای نه تښتي خو په دې وخت کې هغه بوډا سړی هغه په کوم باندې چې چندخ تیزابي اوبه غورځېدلې وي نو دوی ډېره تیزه منډه نشي وهلی د دې وجې نه هغه مار دوی خوړلو والی خو په دې وخت دوی د ګڼو ونو منځ ته شي په کوم سره چې د مار خوله په دغه ونو کې ونښلي او دوی ته د بچ کېدو چانس میلاو شي دلته کې یو کس د دغه توان د بچ کولو دپاره خپل ځان په خطره کې واچوي او د مار دهان خپل طرف ته کړي بس دغه مار دې خوړلو والی خو دې په چرته کې د ځنګل طرف ته وتښتي او د بوډو په منځ کې پټ شي دې خو د دغه مار نه ځان پټ کړي خو بیا واپس دغه مار په هغه کسانو پسې لاړ شي هغه بوډا ځان بد کړو د دغه ځای نه بل طرف ته لاړ شي خو دې بل کس ته پته نه وي چې مار زما شاته دی بس دی چې کله شاته وګوري نو ډېر زیات ویرېږي او د دغه مار نه ماپۍ نه غوښتل شروع کړي چې ما مه خوره خو دغه مار د دې په خبره نه پوهېږي او دې په دغه ځای کې وخوري او باقی ټول کسان د دغه مار نه د بچ کېدو دپاره یو نهر ته ټوپ کړي او دوی په دغه اوبو کې ځان پټ کړي بل طرف ته موږ نور کسان وینو کوم چې د مار د جالې نه د وتلو کوشش کوي ځکه چې د مار اندې ماتېږي او د هغې نه بچي راوتو والی کوم چې د دوی دپاره یوه غټه خطره وي خو په دې وخت کې د ګوم لور د دوی نه په هغه ځای کې پاتې شوي وي په کوم ځای کې چې د مار اندې پرتې وي بس په دې کې د یو مار بچی د هغې خواله راشي خو هغه دې جینۍ ته څه ونه وایي ولې چې د هغې دا خیال و چې دا زما مور ده بس دا مار دا جینۍ پرېږدي په بل طرف روان شي او بیا هغه بزنسمن په هټلو کې کامیاب شي د دغه ځای نه بهر وځي خو دغه بزنسمن ډېر لالچي انسان وي د دې وجې نه د دغه کسانو څه مدد ونه کړي د دغه ځای نه وتښتي بل طرف ته موږ ګونګ او د هغې ملګري وینو کوم چې د ځنګل په منځ کې یو پخوانی بلډینګ ویني او هلته کې په تلو سره دوی ته دا پته ولګي په اصل کې دا بلډینګ یوه لیبارټري وه او دلته کې دوی ته د یو پوځي لاش هم میلاو شي دلته کې دوی څه کتابونه وګوري د کوم د وجې نه چې دوی ته دا پته ولګي چې څه موده مخکې دلته کې څه کسان راغلي وو او هغوی په دې ځناورو تجربې کولې او په اصل کې د هغوی د تجربې د وجې نه دا ځناور هم دغه سنفرها جوړ شوي دي دوی په دې ځای کې جان پړتال کوي په دې وخت کې د دوی خواله یو بل کس راشي او دا په اصل کې هغه بزنسمن و کوم چې د جالې نه راوتی و بس دا ټول کسان چې د نورو کسانو په باره کې تپوس وکړي په دلته کې ورته دا کس دروغ ووایي او دې ته وایي چې زما نه علاوه ټول مړه شوي دي په دې خبره باندې ګونګ ډېر زیات خفه شي ولې چې د دې لورون په هغه کسانو کې وي بس د دې نه به دا کسان په دې ځای کې ویده شي او په بله ورځ د دوی سترګې د هلیکاپټر په اواز سره کولاو شي بس دوی په جلتۍ کې بهر راوځي او ګوم هم د هلیکاپټر خواته روانېدو والی خو په دې کې ورته د خپلې لور د ټاکي موبایل نه یو سیګنل راشي په کوم سره چې ده ته دا پته ولګي چې زما لور اوس هم ژوندی ده بس دی په جلتۍ کې د خپل ګروپ خواله لاړ شي او هغوی ته وایي چې زما د لور سره نور کسان هم په هغه ځای کې ژوندي دي او
موږ لا وایي بچ کول پکار دي خو دلته کې ورته دغه بزنسمین وایي چې تاسو ټول پاګلان شوي یئ په هغه ځای کې هېڅوک کوم ژوندي نه دي پاتې شوي ټول مړه شوي دي خو په دې وخت کې د دغه ټاکي موبایل نه د بوم د لور اواز راشي په کوم سره چې د دې کسانو یقین راشي چې په هغه ځای کې اوس هم ډېر کسان ژوندي دي او په دې اواز اورېدو سره بزنسمین د هغه ځای نه وتښتي خو هغه بوډا سړی د هغه د نیولو دپاره ورپسې شي او هغه بزنسمین یې پاره کړی وي په دې وخت کې دغه بزنسمین ته هلیکاپټر په نظر راشي بس دې دغه هلیکاپټر ته اشاره وکړي او په ځان طرف ته یې مایله کړي خو په دې کې واپس هغه غټ مار راشي او دغه هلیکاپټر په یوه مخکې تېر کړي بس دې د ډېره غوسې نه هغه بوډا سړی په دې ځای کې مړ کي کوم چې په ده پسې شاته لګېدلی و بل طرف ته موږ د مار جاله وینو په کوم ځای کې چې ډېر ماران پیدا شوي وي او په دغه ځای کې د ګوم لور یو بله جینۍ ګیره کړې وي خو دلته کې هغه اولنی مار راشي کوم چې د ګوم لور خپله مور ګڼي دې د دغه نورو مارانو مخه ونیسي او د هغوی نه یې بچ کړي په دې ځای کې د ګوم لور د خپل پلار اواز واوري کوم چې د جالې خواته راورسي دې د خپلې لور او د نورو خلکو د مدد دپاره د ونې یوه جرله دغه جالې ته ورکوزه کړي او د هغې په مدد سره یې بهر راکاږي خو په دې کې هغه غټ مار راورسي کوم چې ډېر زیات غوسه شوی وي خو مخکې له دې چې دغه مار څه وکړي نو په دې وخت کې مار راورسي او دې اچانک د مار په سترګه حمله وکړي په کوم سره چې ګوم ته د دغه دواړه جینکو د راوتلو موقع میلاو شي د دغه جینکو بهر ویستل ډېر مشکل وي د دې وجې نه ورسره کپټن هم مدد وکړي او دغه جینکۍ د دغه ځای نه بهر وباسي خو دغه کپټن مړ شي دې د دغه جینکو د بچ کولو دپاره خپله قرباني ورکړي بل طرف ته موږ هغه بزنسمین وینو د چا نه چې لار هلته شوي وي او واپس خپل ځای له راشي دی په ډېره منډه کې وي د دې وجې نه یې په خطا شي واپس په هغه جاله کې راوغورځېږي د کوم نه چې د ځان په ډېر مشکل سره ویستلی او دلته کې به ټول ماران راټول شي او ختم یې کړي بل طرف ته موږ هغه نور کسان وینو کوم چې د مار نه منډه وهي نو په دې وخت کې ورته ما وایي چې موږ د ډېر وخته پورې د دغه مار نه ځان نشو بچ کولی د دې وجې نه موږ له دغه مار ختمول پکار دي او دلته کې بیا هغه مار راورسي دې ټول مخکې ولېږي بله د دغه مار سره مقابله شروع کړي کله چې دغه مار تاو شي نو دی په خپل ایکس په مدد سره د مار ټوله خیره وشلوي خو په هغې سره په مار باندې هېڅ اثر ونه شي او دی ورته ما وژلو والی د مار د بچ کولو دپاره د دې دویم ملګری راشي او دا پلان د تاسو ته په دویم ځل ځنګل ته ننوځي د دې دپاره چې باقي کسان به دې ځای نه وتښتي دوی د مار دیهن والوي او د هغه ونې خواته یې بوځي په کوم ځای کې چې د ونې هغه اوبه وي کوم چې اور اخلي دلته کې مار د ما ملګری لیدلی وي او که وغواړي نو خواره یې هم شي خو دا مار ډېر چالاکه وي او پته ورته ولګي چې دا د دوی یو پلان دی بس دغه مار د دغه ځای نه په نورو کسانو پسې روان شي بل طرف ته موږ ګونګ وینو کوم چې خپلې لور ته وایي چې دې ځای نه وتښته او خپله دغه نورو دوو کسانو د مدد کولو دپاره را روان شي خو په دې کې والله دواړه ملګري مخې له راشي او هغوی ورته دا اشاره کوي چې هغه مار دلته را روان دی د دې ځای نه وتښتئ خو وخت ختم شوی و هغه مار دلته کې راورسي او دغه مار په دویم ځل بیا د ګونګ لور وخوري په دې کتو سره ګونګ د ډېر زیاته غوسه ورشي او دې د دغه مار نه بدله اخیستل غواړي د دې وجې نه دی چې کله په دغه مار حمله کوي نو دغه مار د ده د خوړلو دپاره خوله کولاو کړي په دې وخت کې د ځنګل نه مار راوځي او په لاس کې ورسره اور وي د کوم د هغې د وجې نه چې مار واپس ځنګل ته وتښتي او مار ورپسې هم شاته لاړ شي او کله چې هغه مار د هغه ونې خوا له لاړ شي د کومې نه چې د اور اخیستلو والا اوبه راوځي نو په دې سره مار دغه اوبو ته اور وغورځوي په کوم سره چې د مار ټول وجود اور واخلي او دغه مار د خپل ځان بچ کولو دپاره واپس د دغه ځنګل نه راوځي خو ټول وجود یې اور اخیستی وي د دې وجې نه په دې ځای کې مړ شي ګوم په جلتۍ کې د دغه مار خوا له لاړ شي او د خپلې لور د بچ کولو دپاره د مار خوله کولاو کړي او دی په دغه ځای کې د خپلې لور لاس ویني بس دی خپل طرف ته راښکي او خپله لور ترې بهر راوباسي خو په دې وخت کې د ګوم د لور وجود بیخي حرکت نه کوي په کوم سره چې د ګوم خیالدانش چې کیدای شي مړه شوې ده د دې وجې نه یې سملوي او د ساه اخیستلو لپاره یې ډېر کوشش کوي او بیا د لږ محنت کولو نه بعد دغه جینۍ په هوش کې راشي په کوم سره چې دا ټول ډېر زیات خوشحاله شي او په اخر کې دوی د دغه مار نه ځان بچ کړي او دلته کې دا کهاني ختمه شي